خلکو روانه ده. خو زموږ مطالبه دا ده افغان حکومت ته وایو چې ولې دشمنۍ اور کې لرګي وخی اور زیاتوئ. کرسۍ خو هر چا ته عزیز ده، خو دا قوم ولې تباه کوئ؟ تاسو طالبان ته سرنډر شئ. تاسو طالبانو ته وسله په خپو کې کیدئ، طالبان به تاسو سینې سره ولګئ، تندي به مخول کی. د یو بل بچي ورونه یئ. ولې طالبانو خو جنګ ګټلی دی سیاسي سطح باندې، په میدان هم د امریکین هم د روس له مجاهدینو. حق د دی دی چې دا عالمان طالبان هلته یو اسلامي شریعت والا حکومت قائم کی. زیاته دشمنی بکاره نه ده افغان طالبانو مجاهدینو سره افغان حکومت ته. چې امریکا لاړه نو تاسو په آرام شئ او طالبانو ته لاس ورکئ. زما یقین د طالبان داسې خلک نه دي. تاسو هم په صوبو کې مختلف ځایونو کې په حکومتونو کې ځای کی. خو دا جنگ و جدل طالبانو نه دی، دا افغان حکومت د هندوستان په وینا کوي. هندوستان دا جنگ اوچت کړی دی، پیسې ورکوي او اصله چې طالبانو سره جنگ کوي. اوس وایي جهاد نه، جهاد څنګه نه دی؟ جهاد په تر هغې جاري وي. طالبانو هم قسم کړی کو مونږ ورته ملک شهید کو مونږ د جهاد و سیاست نه ووړو کو وانړو. طالبان رونو تاسو تر هغې نه معاف کوي تر کومه پورې چې تاسو ورته اسلامي حکومت په کابل کې طالبانو ته نه وي حواله کړی. او د قوم د افغان ملت خیر هم په دغه کې دی. د ملا عمر ته 6 کاله حکومت و، اسامه بن لادن هم هلته موجود و، نه امریکې حمله کوله نه بل چا. او هلته هغه دومره پرامن حکومت چلولو چې ټول افغانستان کې خوشحالي راله. دا خو د امریکې سازش و چې اسامه په معنا ورزنده شو، هغه شهید کو. او نن زمونږ د دنیا اسلامي حکومتونه هم دا مطالبه کوي، پاکستان حکومت هم دا مطالبه کوي. او خپل امریکا هم بار بار اشرف غني ته په تلو کې وینا کړې ده ټرمپ او ټولو چې دا حکومت بس جنگ پرېږدي طالبانو ته حواله کوي. نو چې طالبانو ته حواله شي نو یقین وکړئ افغانستان خطه کې به امن شي. او زمونږ د پاکستان مدرسو زبیريه او پاکستاني او په نور ځایونو کې هم دهشتګردي نه کېږي، نه به مولانا الحق شهیدېږي او نه به دلته زبیريه کې ډزونه او بمونه خلاص کېږي چې نه تنه غریبانان پکې شهیدان شي. 120 پکې طالب علمان ټول زخمیان شو.